ماښام بخیر. په لندن کې د BBC پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ. زه ثنا صافی یم. د نن څه ټکي به په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې په ځینو مرکزونو کې د رایو شمېرنه پیل شوې، خو د 22 ولایتونو په لسګونو نورو مرکزونو کې بیا دوهمه ورځ هم د رایې اچونې بهیر روان و. پر دوهمه ورځ هم د رایو مرکزونو د نه پرانیستو رپوټونه او شکایتونه وو. ننګرهار ته ورځو او د دوهمې ورځې د رایې اچونې حال اخلو. او د اقتصاد له نړۍ په دې خپرونه کې د افغانستان خټکي په لومړي ځل په بریتانیا کې مارکیټونو ته راورسېدله. پسې ورځو او پر دې معلومات درکوو چې ولې د دې کار نیم لګښت افغان حکومت ورکوي. او د پېښور یادګار چوک ته مو بیایو، ګورو چې افغانیو ولې صرافانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ستړي مه شئ. د BBC پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه همدا اوس پر BBC پښتو راډیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هلته یې هم اورېدلی او لیدلی شئ. زرګونو هغو افغانانو چې پرون یې د ځینو ستونزو له امله ونه شوی کولی د افغانستان ولسي جرګې ته په ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي، نن بیا د رایو مرکزونو ته ورغلي وو چې رایې ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمېرنه 80% پای ته رسېدلې ده او د هغو مرکزونو صندوقونه به باطل اعلان شي چې زورواکو د دغه کمیسیون له کارکوونکو سره ناسم چلند کړی و. په تیرو 2 ورځو کې د ټاکنو پر بهیر په وړو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. نورګل شفق له کابله نور حال لري. پارلماني ټاکنو ته د رای اچونې په دویمه ورځ هم ځینو هغو رای وکارولې چې پرون پاتې وو. تیره ورځ په دغو مرکزونو کې تخنیکي ستونزې په ځنډ پرانیستل او چاودنې د دې لامل شوې چې د ټاکنو کمیسیون د افغانستان د 14 ولایتونو په 400 مرکزونو کې د رای اچونې پړاو تر نن ماسپښین 1 بجې پورې وغځوي. پرون چې موږ راغلو دلته محل ته 9 بجې کار شروع شو. بایومتریک سیستم خراب و، نور سیستمونه ټول خراب و، ګډوډي و، بېنظمي ډېره وه. زه خپله ناظر وم، پاتې شوم، رایه مې ورنه کړه. نن چې راغلم حتی د ما د کورس یا سر هم همدغسې هغه مې ځان سره راوستې، هغو هم رایه ورکړه، نن ما هم ورکړه. د بیګا په نسبت نن سیستم صحیح و. خو نن هم ګڼ کسان چې د ټاکنو لپاره یې نوملیکنه کړې وه له رای ورکولو پاتې شول. دا مرکز د ټاکنو کمیسیون نن په پرانیستو کې حساب وو، خو بند وو. د کابل په دغه مرکز کې وایي پرون ډیره ګڼه ګوڼه وه او خلک راغلي وو چې خپلې رای وکاروي، خو همدې مرکز ته څیرمه برید وشو او اوس چې ځینې خلک راغلي دي په دې تمه چې کیدای شي دې مرکز کې به هم رای اچونه نن هم دوام ولري لکه د ځینو نورو مرکزونو، خو دغه مرکز تړلی دی او ګڼو کسانو سره چې ما خبرې وکړې وایي موږ رای ورکونې نه پاتې شوي یو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزې مني او وایي ښوونکي روزلي وو مګر ځینې په وخت دندو ته حاضر نه شول چې کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړل. دا کمیسیون وایي رای شمیرل دوام لري او د هغو زورواکانو رای به باطل اعلان کړي چې امنیتي کسانو او د ټاکنو کمیسیون کارکوونکو سره یې نامناسب چلند کړی. د ټاکنو کمیسیون ځینې پخواني چارواکي د پارلماني ټاکنو دا ځل ترسره وای دغه کمیسیون ته یوه ښه تجربه بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دپاره د رای ورکوونکو د نوملړ یو تجربه ده، ټکنالوژي بله تجربه ده، نوې تجربه ده او په څنګ کې د ملکي خدماتو کارکوونکو څخه همکاري غوښتل ده بله تجربه ده. د تقریبا 3 نوې تجربې د ټاکنو په ورځ کې تقریبا لومړی ځل دپاره تجربه شو. نو زه متیقن یم چې راتلونکي ټاکنو کې دغه ستونزې انشاءالله به نه وي. بل خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په ملي او نړیواله کچه هرکلی شوی.
که څه هم تر اوسه په دغه بهیر کې د کومې لویې درغلۍ ریپورټ نه دی ورکړل شوی، خو دغه کمیسیون وایي زرګونه شکایتونه یې ترلاسه کړي، خو دا چې د شکایت په توګه ثبت شي او که نه څېړي یې. طالبانو ویلي د ټاکنو په ورځ یې تر سلو ډېر بریدونه کړي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چاودنې او امنیتي پیښې دومره نه وې چې د ټاکنو بهیر ګډوډ کړي. نورګل شفق، BBC کابل. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو و چې پرون یې د څو ولسوالیو خلکو ونه شوی کولی رای ورکړي. پر همدې او هلته د ورځې پر نورو پیښو زموږ همکار ذبیح الله رحیمزي جزئیات راټول کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې پرون د میزان په 28مه ترسره شوې، خو د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې په هغو سیمو کې چې ټاکنیز مرکزونه یې تړلي وو او یا هم وروسته له غرمې پرانیستل شوي وو، د دویمې ورځې یعنې نن پکې ټاکنې ترسره کوي. د افغانستان د نورو ولایتونو سربیره ننګرهار هم همدغه ولایتونو په کتار کې و چې د ټاکنو کمیسیون ویلي دلته به نن په شپږو ولسوالیو کې 14 مرکزونه پرانیزي. د ننګرهار ولایتي چارواکو نن سهار وویلي چې د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې 14 مرکزونه پرانیستلي دي او د رایو بهیر پیل شوی دی، خو ځایي خلکو او د دې ولسوالانو بیا BBC ته وویلي چې د ناامنیو له کبله په دې ولسوالیو کې هیڅ د رای مرکز نه دی پرانیستل شوی او دا مرکزونه نن په ننګرهار کې تړلي پاتې شو. که څه هم په ختیځ څلور ولایتونو کې پرون د ټاکنو په ورځ باندې سره د لویو امنیتي ګواښونو چې چارواکو یې د کلکو امنیتي تدابیر ورته نیولي وو کومه لویه پیښه نه وه شوې، خو نن بیا د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سړک غاړې یو بم چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړي ووژل. د اچین ولسوال عاشق الله BBC ته وویل چې چاودېدونکي توکي د سړک غاړې ته ایښودل شوي وو او کله چې د ولسي خلکو غواګۍ موټر په دغه لاره تېرېده او غوښتلې چې د مامندرې ولسوالۍ طرف ته ورشي پرې چاودېدلی دی. ده وویل چې په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ 6 ماشومان، 4 نارینه او 1 میرمن وژل شوې ده. ذبیح الله رحیمزی BBC ننګرهار. د افغانستان د پارلماني ټاکنو د څار لپاره نږدې 400,000 څارونکي ګمارل شوي وو. دغه څارونکي د مدني ټولنې نمایندان وو او د ټاکنو او شکایتونو کمیسیون څخه وو. د ولسي جرګې د ټاکنو بهیر او روڼتیا په اړه په کابل کې زموږ خبریال یاري احمدزی د فیفا له مشر یوسف رشید سره خبرې کړې دي. د ټاکنو په څارنې برخه کې له بعده مرغه چې دا ځل موږ څه چې مهم پیدا کړله هغه د ټاکنو مدیریت کې ستونزې وې. کمیسیون نو توانېدلی چې پر ځای پرېکړې وکړي، په عین حال کې دوی هغه ناسم مدیریت دې لامل شو چې پروسه په ځینو حالاتو کې ټکنۍ وي او په تاخیر سره پیل شي، په ځینو حالاتو کې دستګاه درست کار ونه کړي، او دریم قدم دا چې عملیات د ټاکنو له بعده مرغه له څو ډولو پروسیجرونو سره مخامخ وو. رشید صاحب که چیرې اوسنۍ ټاکنې د 2014 کال ټاکنو سره پرتله کوي، هلته د پراخو درغلیو ریپورټونه شوي وو چې سږنیو ټاکنو کې د پارلماني ټاکنې چې کومې وې دې کې داسې د پراخو درغلیو ریپورټونه نه وو. لامل یې تاسو په څه شي کې وینئ؟ یو خو د سیمې محدودیت سو. په پخواني ټاکنو کې تاسو ګورئ چې هلته د مرکزونو شمېر زیات و، دا ځل د مرکزونو شمېر کم مسله، او په دوم قدم کې خپله د کاندیدانو اوس مثلا پارلماني کاندیدانو تعداد زیات نسبت ولسمشري کاندیدانو ته، ناظرین دوی زیات سوله په مرکزونو کې دوی شتون نو تر یو حده پورې کفایت کوي. او دوم دا چې لیست او بایومټریک دغه دوه موضوعات د دې لامل سوله چې حداقل په خپل مرکزونو کې په محلونو کې په خلکو کې د یو احساس موجود شاید دغه دوه موضوع دغه دوه اساسي پرمختګونه به وتوانیږي چې د درغلۍ مخ ونیسي، ولې بېنسبي په ټول حال کې موجوده وه. تاسو 1500 ناظرین لرل په ټول افغانستان کې، د دوی یاداشتونه د ټاکنو له لړۍ نه په عمده کومو موضوعاتو باندې څرخي؟ د موږ لومړنۍ موندنې چې په 1200 کیسو کې محدود کیږي، په هغو کې ډیری هغه د مرکزونو د ناوخته پرانیستنې ده چې هغه یو لوړ رقم لري. په دوم قدم کې د بایومټریک د دستګاه نه کارونه او یا په بعضې حالاتو کې تخنیکي ستونزې، او په دریم قدم کې دا چې هغه بېلابېل پروسیجرونه په مرکزونو کې تطبیق شوله، بایومټریک، فهرست او نه فهرست او نه بایومټریک. د هغه ترڅنګ د زورواکو مداخله
د کارکونکو د بېپریتوب د اصل ماتونه په ځینو حالاتو کې د کمپاینونو ترسره کېدل د نمایندانو لخوا نه د کارکونکو نه کافي شتون په محلاتو کې د ناظرین څخه ممانعت او له مرکزونو څخه د هغوی ویستنه په بعضو حالاتو کې د دې ترڅنګ د نیابتي رایورکونې دوه درې مورد هم ترلاسه شوي دي. د صندوقونو د ډکولو موضوع هم د همکارانو موندلې ده او د خلکو ګواښول. نن هم ورته ستونزې یادداشت شوي دي؟ نن هم زموږ همکارانو دوه درې راپور چې ما حداقل ترلاسه کړل خپله شخصا که د راپورونو زیات وو، یو د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې هلته یو پرون مرکز چې د نامنۍ له امله نه و پرانیستل شوی، نن پرانیستل شوی، ولې خو نن مشخص هلته یو کاندید لپاره کار کېده، حتی صندوق ډکېده چې موږ کمیسیون سره هغه شریک کړی. له افغانستان ورزو امریکا ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تایید کړی دی چې هېواد یې پلان لري له روسیې سره د اټومي وسلو پر سر له یوه مهم تړون ووځي. ښاغلی ټرمپ وایي مسکو په وار له هغه تړون سرغړونه کړې ده چې په 1980 کال کې د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم په مسکو کې دی چې دا خبر ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورکړي. د همدې تړون له مخې سلګونه تکتیکي اټومي وسلې ویجاړې شوي دي. روسیه د امریکا ادعاوې ردوي چې ګواکې د تړون درناوی نه دی کړی. زه هغوی نشم پرېښودی چې له تړونه سرغړونه وکړي. روسیې پر تړون سربیره هم اټومي وسلې جوړولې، خو موږ تل د تړون درناوی کړی. روسیې له بده مرغه چې له تړونه سرغړونه کړې، نو ځکه امریکا له دغه تړونه وځي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ اوس هم د سیمې او نړۍ یو څو نور لنډ خبرونه. د هند په شمال پنجاب کې د جمعې ورځې هغې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده چې پر لارویانو یو ټرین یا اورګاډی ورغی او تر شپېتو ډېر کسان یې ووژل. اورګاډی هغه مهال پر خلکو ورغی چې هغو د هندوانو یو فیسټیوال لمانځه. نن د پیښې پر ځای لویه مظاهره شوې ده. پولیسو د خلکو خواره کولو لپاره له ډنډو کار اخیست. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی دی چې په لویدیځه غاړه کې له یوه کلي به خلک ایستل کیږي. وایي دا کار له ځایي اوسیدونکو سره له خبرو وروسته کوي. وړاندې رپورټونو ویل چې دا پریکړه به د تل لپاره ځنډول کیږي. فلسطینیان وایي دا د اسرائیلو د هغې استراتیژۍ برخه ده چې له مخې یې غواړي د یوه فلسطیني دولت مخه ونیسي. د چین په ختیځ شانګدونګ ولایت کې بیا ژغورونکو ډلو په یوه کان کې د ایسارو 22 کارګرو د رایستو لپاره عملیات پیل کړي دي. همدغلته دوه کانکنستکي البته مړه شوي هم دي. دولتي رسنۍ وایي له کانه د وتو لار یوې لویې ډبرې بنده کړې ده. دا کار هغه مهال کیږي چې د کانکنستو لپاره ډېر فشار وکارول شي. د لوبو او سپورت له ټکره یو څو لنډو خبرونو کې لومړی نن د افغان کرکټ پریمیر لیګ پایلوبه ده. په تېرو 2 اونیو کې له ګڼو سیالیو او سختو لوبو وروسته د بلخ او کابل ځوانانو لوبډلې پایلوبې ته ووتلې. په نړیوال کرکټ لوبو کې بیا نن هند له ویسټ انډیز سره لومړۍ ورځنۍ لوبه کې ویسټ انډیز لومړی توپوهنه کړې او هند ته یې د 322 منډو هدف ټاکلی دی. د بارسلونا ستوری لوبغاړی لیونل میسي به د ټپ له امله د راتلونکې اونۍ په ال کلاسیکو لوبو کې نه وي. بیګا سویه سره په لوبه کې لاس مات شو او ډاکټرانو ورته ویلي و چې تر څو اونیو باید لوبه ونه کړي. بیګانۍ لوبه بارسلونا 2-0 وګټله، ورسره د لالیګا په جدول کې د لومړي ځای ته پورته شول. نړۍ دا وخت ګورئ، اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته رسنیږو، راسره اوسئ. په لندن کې د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ستړي مشئ. د نن د سر خبرونه مو دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې په ځینو مرکزونو کې د رایو شمېرنه پیل شوې ده، خو د 22 ولایتونو په لسګونو نورو مرکزونو کې بیا دوهمه ورځ هم د رایې اچونې بهیر روان و. او د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي مسکو په وار له هغه تړونه سرغړونه کړې چې په 1980 کال کې د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ شوی و. اوس هم د اقتصاد له نړۍ وروستي جالب مطالب.
نن د سود سودا راکړې ورکړې او کاروبار په اړه مطالبو کې له افغانستان، پاکستان، قطر، جاپان او اروپا د بېلابېلو موضوعګانو په اړه معلومات درکوو. لومړی ورځو د افغانستان د صادراتو او وارداتو مسلې ته. د افغانستان خټکي او انګور په لومړي ځل دغه تېره اونۍ بریتانیا ته راورسېدل. دا میوه په الوتکه کې لومړی ترکیې او له هغه ځایه بیا 4 ورځې وروسته لندن ته راورسېده. پانګوال وایي تمه لري هره اونۍ یوه جوپه میوه د لندن مارکیټونو ته راورسوي. بهر ته د دې میوې لیږلو نیمایي لګښت افغان حکومت ورکوي، ځکه غواړي په بهرنیو هیوادونو کې خپل تولیدات په خلکو باندې وپېژني او بازار ورته پیدا کړي. حفیظ الله معروف د لندن یوه مارکیټ ته پسې ورغلی و. د افغانستان خټکي او انګور له بېلابېلو ولایتونو رابرل شوي او کابل کې هوایي ډګر ته وړل کېږي. دلته له ټولو تالاشیو وروسته په ځانګړو پیټیو کې د الوتکې لپاره چمتو کېږي چې لندن ته یې راوړي. افغانستان خپلو سوداګریزو مالونو او دې ډول تازه او وچو میوو لپاره هوایي دهلیزونه پرانیستي. د شمیرو له مخې تیر یوه کال کې یې د 8 میلیونو ډالرو په ارزښت افغان تولیدات بهر ته وړي دي، خو پر وړاندې یې لویې ننګونې هم پرتې دي. خاص فارمر نه ونیسئ تر پیکیجینګ پورې، پروسیسینګ پورې، او دوی د مارکیټ لپاره مارکیټ جوړول دا ټول یو غټ چیلنج افغانستان کې، او خاصتا پیکیجینګ چې ده، پیکیجینګ او پروسیسینګ موږ او تاسو یو دلته کپاسیټي دونه نه لرو. له کابله بار شوي 3 ټنه خټکي او انګور د ترکیې هوایي دهلیز له لارې له 4 ورځو وروسته دلته لندن کې مارکیټونو ته راورسېدل. یو داسې مارکیټ چې افغان تولیداتو ته بیخي نوی دی. اوس افغان هټیوال راغلي چې په خپلو سیمو کې یې دوکانونو ته یوسي. هر ځای نه ما خټکي وړي دي، له ایران نه، سپانش نه، له مراکو نه، له ترکیې نه، مګر انشاءالله تعالی دا مې چې نن ټیسټ کړ، له ټولو خټکیو نه خوندور او خوند یې راکړ او ما نن زښته زیات واخیستل خپل دکان ته. انشاءالله تعالی زه به یې خرڅوم. فرض مثال د ایران نه خربوزه راځي چې وګورئ د هغوی قیمت ته نسبت دوی قیمت ته تقریبا عین شی دی. نو هغه خپله مونږ خپله کله چې ورځم کوم یو د ایرانیانو دکان ته په هغه صورت کې چې وینم قیمتونه عین شی دی. پر دې خټکیو او انګورو د لګښت نږدې 80 سلنه یې افغان حکومت ورکوي او پانګوالو سره دا سبسایډي یا مرسته د صادراتو د ډیرولو لپاره کیږي. له کابله تر لندنه په هر کیلو وزن څه کم $2 لګښت راځي. پانګوالو ته پکې اوس د ګټې وټې څه نه پاتې کیږي، خو تمه لري چې وروسته به یې د بازار په ډیرېدو سره ګټه هم یو څه ښه شي. دا لومړی ځل دی چې د هوا له لارې د افغانستان میوې تر لندن را رسیږي، خو په دې ډول لویو مارکیټونو کې د دې میوو لپاره سیالي هم څه اسانه خبره نه ده. خو پانګوال تمه لري چې همدا سمبولیک ګام به وکړی شي چې د لندن په مارکیټونو کې د افغانستان میوو لپاره لار پرانیزي. حفیظ الله معروف، BBC لندن. د بزنس له ډګره په څو نور لنډو خبرونو کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي که یې هېواد په 2 میاشتو کې پور ونه کړي نو دیوالي به شي. دا خبرې له هغه وروسته کولې چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF پور وغوښت. عمران خان ویل د ده د حکومت دا لومړیتوب نه و چې له دغې ادارې پیسې وغواړي، خو وایي بله چاره یې نه درلوده. اسلام آباد وایي د خپلو بهرنیو پورونو ادا کول لپاره نږدې 8 میلیارډو ډالرو ته اړ دی. عمران خان پخوا پر IMF سختې نیوکې کولې. د قطر سفارت یو ځانګړی دفتر جوړوي چې له پاکستاني کارګرو سره مرسته وکړي چې ځان ته دندې پیدا کړي او ویزې واخلي. قطر دا کار ځکه کوي چې وایي کارګر د ځینو ورانکارو کار ورکوونکو له منګولو وژغوري. دا همګړی په قطر کې 115,000 پاکستانیان کار کوي. د هیواد په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې 100,000 پاکستانیان ته به کار ورکوي. د دوی دا دفتر به خلکو ته اسانه کړي چې چټک او اسانه کاري ویزې واخلي. کارګرو ته به د خپلو حقونو په اړه معلومات هم ورکول کیږي. د پاکستان د لومړي وزیر یو سلاکار ویلي دي پاکستانیانو ته د دندو ډېر فرصتونه به د دغه هیواد د اقتصاد په ښه کولو او د قطر پاکستان ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم ډېر مثبت تمام شي. او په اروپا او جاپان کې جوړ شوي 2 سټلایټونه ځمکې ته نږدې سیارې عطارد ته پر لار دي.
دا ګډ ماموریت دی نږدې 2 میلیارډ لګښت پرې راځي او بي پي کولمبو ورته وایي دا سټلایټونه به په 7 کلونو کې دغې وړې سیارې ته ورسیږي هدف دا دی چې کله دغه سټلایټونه دې تودې سیارې ته ورسیږي نو په اړه به یې معلومات راټول کړي چې موږ یې په هکله نور هم پوه شو. ورځو د پاکستان حکومت د پیسو سپینولو او په غیر قانوني توګه له هېواده بهر پیسو لیږلو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. د نړیوالو ادارو په وینا پاکستان باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. د پېښور په یادګار چوک یا چوک یادګار کې شاوخوا 300 صرافۍ شته چې د پیسو تبادله پکې کیږي. د بي بي سي خبریال عزیز الله د صرافانو د بازار ته ورغلی و او له افغانۍ سره په تړاو دغلته پر کاروبار رپورټ لري. دا په پېښور کې د صرافۍ بازار دی. دلته ظاهراً د اسعارو د تبادلې کاروبار کیږي خو ویل کیږي چې ځینې صرافان د اسعارو د تبادلې ترڅنګ د حوالې کاروبار هم کوي. له افغانستان سره د حوالې کومه طرحه نشته. افغانۍ په بهرنیو اسعارو کې نه شمیرل کیږي. که د افغانیو حواله کیږي نو زما په نظر دا غیر قانوني کار نه دی او که له نورو هیوادونو نه د حوالې کاروبار څوک کوي هغه باید ونیول شي. دولتي چارواکو څو ورځې وړاندې په دې بازار کې چاپه ووهل او شاوخوا 40 تنه صرافان یې ونیول چې وروسته بیا په ضمانت خوشې کړای شول. هم تو کہتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اس کو پکڑو. موږ خو وایو هغه کسان چې غیر قانوني کاروبار کوي هغه ونیسئ. دا خلک خو له تیرو 40 کلونو راهیسې د افغانیو کاروبار کوي. ټولو ته معلومه ده چې څوک غیر قانوني کاروبار کوي. دلته ادارې فعالې دي. آیا ورته معلومه نه ده چې دلته څه کیږي؟ ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. له پېښوره افغانستان سره په لوړې کچې سوداګري کیږي. افغانستان ته د پیسو د لیږدولو او ترلاسه کولو کوم منظم سیستم نشته. له همدې امله د سوداګرۍ پیسې د صرافانو له لارې لاس په لاس کیږي. کارپوهان وایي خلک له نورو هیوادونو نه د بانکونو له لارې د پیسو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې خاطر یا په غیر قانوني توګه او یا هم د حوالې له لارې پیسې استوي. اگر آپ لیگل چینلز کے ذریعے که تاسو له قانوني لارې یعنی د بانک له لارې پیسې استوئ نو لګښت یې ډیر دی. د حوالې لګښت کم دی او ستونزه پکې نشته. بله خبره دا ده چې د 500,000 روپیو محدودیت هم پکې نشته. په ځینو ځایونو کې د حوالې والا ستاسې کور ته پیسې دروړي. په نړیواله کچه ویل کیږي چې په غیر قانوني لارو د پیسو په استولو او ترلاسه کولو د ترهګرو لپاره پیسې ټولېږي. په همدې خاطر اوس پر پاکستان فشار دی چې په غیر قانوني لارو د پیسو د لیږدولو مخه ونیسي. او خبرونه په افغانستان کې ښوونکو او زده کوونکو ته په یوه ښه خبر پای ته رسوو. افغان حکومت د هغو 6,000 ښوونځیو د ودانیو جوړول په عملي ډول پیل کړي دي چې څه موده وړاندې ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې وه. د کابینې 3 وزیران په کابل کې ګلدرې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په رسمي ډول یې د ودانیو د جوړېدو دغه بهیر پیل کړ. ټاکل شوی د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت 6,000 ښوونځي جوړ شي. دا کار به 2 کاله وخت وغواړي. نو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي خو که تاسو پوره نه وي لیدلي او یا یې غواړئ په خپل وخت کې وګورئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ. نو خپرونه مو همدومره وه تر سبا ماښام 6 او 6:30 بجو. هر چی چې ارام خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او ښه شپه.